کله دا ټنګ ټکور او ډمې ښځې ډېرې شوې او شرابونه څکلی کېده سر عام په دغه وخت کې به دا زلزلې ډېرېږي. دا منظر نن تاسو وینئ که نه وینئ؟ مجلس کې خلک ناست دي سرونه خوا ته ډمې تاویږي که نه تاویږي؟ لکه ګوګوانې یې که څنګه زما په خبره پوهېږي سرونو سره ډمې تاویږي که نه تاویږي؟ او ټنګ ټکور والی کېږي که نه والی کېږي؟ دکړی بازي والی کېږي که نه والی کېږي؟ د الله نبی فرمایي دا منظر به راشي. دا زما نبی 1500 کاله مخکې ویلي دي، نن یې ما ورته ګورو. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژبې هغه د وحي الفاظ دي، نن یې ما ورته ګورو. ډمې به ورته ګډېږي، سندرې او ګانې به سټاټي او دغه رنګه دکړی او باجي به والی کېږي. او بیا د الله نبی فرمایي یخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير. په داسې خلکو به الله زلزلې راولي، الله رب العالمین به په ځمکه باندې خښ کړي د دې کورونه او آبادیانې، او الله رب العالمین به د دې د شکلونو نه د شادوګانو د خنزیرانو شکلونه جوړ کړي. الله خدا نبی علیه السلام بل طرف ته یو دعا کړې ده، هغه حدیث ورسره ملګری کړه چې دا به د بعضې خلکو سره داسې کار وشي. د نورو ما او تا ته عبرتي موږ او تاسو واورو هلکه فلاني ځای کې زلزله راغله، ځمکې وشلې دي، کورونه ښخ شو، نو د دې معنا دا ده چې صرف هغه خلک ګناهګاره نو ما او تا پاک صافي نه، دا تنبیه ده او دا د نبی علیه السلام هغه دعا ده چې نبی علیه السلام فرمایي یا الله زما ټول امت مه هلاکوه، که نه د دغه عذاب ما او تا مستحق وو. خو په دې شکر وباسه چې الله یو چانس تاله او ماله راکړه چې بل ځای کې عذاب راغو موږ ته یو چانس میلاو شي چې ګوره الله رب العالمین راته وایي دا کار تا سره هم کولی شم. دا مه وایه چې تایلنډ کې زلزله راغله، دا مه وایه چې په چین کې زلزله راغله، او دا مه وایه چې په فلاني ځای کې زلزله راغله او په ترکي کې راغله او په فلاني ځای کې راغله او دومره دومره آبادیانې په ځمکه ننوتې. دا زلزله زموږ په دې ملک کې مخکې راغلی هم دا کم حالات چې روان دي قسم په الله چې موږ یېرېږو چې دې نه بعد به کم نور سخت حالات راځي. ځکه د الله نبي فرمایي چې کله دا ټنګ ټکور او ډمې ښځې ډېرې شوې او شرابونه څکلی کېده سر عام، په دغه وخت کې به دا زلزلې ډېرېږي او ځمکې به شلېږي او خلک به په ځمکو ننوځي او رب العالمین به د دوی شکلونه مسخ کړي، د خنزیرانو او د شادوګانو شکلونه به دې جوړ کړي والعیاذ بالله. د دې احادیثو نه یره پکار ده زما محترم ورو.